پنځم سبب مؤمنانو چې کله یو سړی په زناونو کې واقع کیږي هغه ترک الحجاب ده. کله په ټولنه کې د حجاب مراعات نه کیږي، د پردې مراعات نه کیږي. لکه زمونږ په کورونو کې اکثر داسې دی چې ډېر خلک د پردې او د حجاب مراعات نه کیږي، د دې وجې نه په دې بدپیلۍ او په دې ګناه کې واقع کیږي خلک. شپږم سبب مؤمنانو هغه اطلاق البصر ده، د سترګې کلاول. کله چې د سترګې کلاو شي دا د زناونو او د فسادونو لوی جوړه ده. ځکه الله مونږ ته وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته چې خپل نظر کته کړه. د دین رسته الله دا ټکی وایي چې د خپل فرج حفاظت دی وکړه. ولې؟ ځکه علما وایي چې کله نظر ولګي د نظر نه رسته فحشا او بهایي پیدا کیږي. ابن قیم رحم الله فرمایي وای اولنۍ زنا چې شروع کیږي فنظره وابتسام فموعد، وای اول چې نظر ده بس نظر ولګي، به داغه نرسته خندا شروع شي او داغه نرسته وعده وي او ورسته داغه نه به د ګناه سره ملاقات کېدل او مخامخ کېدل وي. کله چې تاسو وګورئ هغه ځوانان چې انټرنیټونه ډیر ګوري او د زنانو تصویران پکې ګوري، دا په معاشره کې ډیر خواهش پرست وي او ډیر زناکار وي. ځکه کله چې یو سړی د زنانو تصویران ګوري او داغه وجود ګوري او عورتونه ګوري، د دې انسان کې خواهشات پیدا کیږي. کله چې خواهشات پیدا کیږي نو به د حرامو په ځای ضرورت کوي. د خپل نظر مېش پورې کنټرول کا، هیڅ کله وستای او زنانه د توجه پیدا نشي. نن چې دا په ساده ډیر دي، زناونه ډیر دي، لواتتونه ډیر دي، وجه دا چې دا موبایل ارسړي مخ ته نیول او په دې کې د زنانو تصویران دي او په دې کې فحشا ده او په دې کې بهایي ده. دلته ګوري، دلته دماغ کې حرکت پیدا کیږي، په وجود کې حرکت پیدا کیږي او وروسته د دې ګناه سره شوق او مینه محبت پیدا کیږي. والله العظیم په دې موبایل کې دومره فسادات دي، شپېته کلن انسان وګوري او یا کلن انسان وګوري د دین نه بواوړي او بل طرف ته بلاړ شي، انحراف به وکړي. نن دغه فسادات دي چې خلک په دې ګناه کوي. نن کو تصویر د یو څوک د زنانه ونه ګوري، یو زنانه ته ونه ګوري، نه هیڅ کله به دا خواهش په زړه کې پیدا نشي. مؤمنانو خپل نظر حفاظت وکړي. په موبایل کې غټه فتنه یو دا ده چې د نظر حفاظت نه کول د اضرار او مصائب ان شاء الله به بیانو. باید چې د خپل نظرونو حفاظت وکړي او ساتنه وکړي. د انسان ایمان او دین او تقوا ته ډېر نقصان او ضرر رسي. به یو سړی په شپږ کلنۍ کې خپل ایمان ته واپس نشي.